د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست. دوستانو د ناولونو د لړۍ څخه دا ځل تاسو سره د مینې او جګړې ناول له تاسو سره شریکوو. څرپای شیبو مو ملتیا وکړئ. کلشینکوف یې د سپلنې له ونې سره ودراوه. خپله د رود په غاړه پر یوې ډبره کښېناست. مخ ته یې دوه لپې اوبه واچولې. په اوبو کې یې لاس ټیټ کړ. شګې او وړې ډبرې راواخیستې. بېرته یې د اوبو منځ ته وشیندلې. کبانو یوې بلې خواته منډې کړې. ملک له ځایه راولاړ سو. له رود څخه د جلا سوې ویالې له غاړې یې څو ډکي شانشوبې راوشکوه. بېرته په هماغه ځای کې کښېناست. شانشوبې یې په اوبو کې ووهل. خوله له اوبو ډکه کړه او بیرته یې اوبه څنګ ته وپاشلې. د شانشوبې ډکي یې را پرې کړل. د خپلو غاښونو په پاکولو لګیا سو. په خوله یې اوبه تېرې کړې. له جیبه یې په مرویو جوړه هنداره راویستله. خپل غاښونه یې پکښې ولیدل. د هندارې د مرویو په ننداره بوخت سو. بیرته یې جیب ته واچوله. د جیب په کښتنۍ برخه کې یې بیا لاس وواهه چې د هندارې له ځایه په ځای کېدو ځان ډاډه کړي. سوړه سویلې یې له خولې راویست. یو لاس یې موټی کړ او خپل تنده یې پرې ټینګ کړ. د مجاهدینو د خندا غږ یې د چرتونو لړۍ وشلوله. د هغوی خواته یې وکتل. سر یې وښوراوه. بیرته یې په زنګنو کښېښود. په ناستو کسانو کې یو هغه بل چې د خپل کلشینکوف په نشان ځای یې لوبې کولې په مټ کې کش. چې هغه ورته وکتل نو په سترګو د ملک خواته اشاره وکړله چې معنا یې دا وه: د تا ګوره څنګه په چرتونو کې ډوب دی. هغه ورته وویل: ملک نن ډېر ښه په معلومیږي، لکه چې خپله پیغله کوژدنه یادیږي. بیا یې دا بل ته مخ ور واړوه: که څنګه انوره، زه چې ورته ګورم څو چې قوا را رسېږي دی به د خسرګه رانه تښتېدلی وي. ټولو وخندل. انور په تایید وویل: والله نن یې خونده نسته، زوی یې مړ کړې چې دا ولې. شېرمحمد خپل څنګ ته په خاورو کې نسوار تو کړل. ویې ویل: که رښتیا ووایم په موږ تاسو کې خو اصلي جنګ ده کاوه، خو اوس داسې معلومیږي چې د شپېتو بړۍ څو ورځ په ورځ کمی دی لکه چې د هم نن. تور محمد یې خبره غوڅه کړه: نه داسې مه وایه، ملک خو نامو خدای زمری دی، زمری. نه دې دې اورېدلې چې وایي توره په هغه سړي وکړه چې یا مین وي یا یې پیغله ناسته وینه. دی هم مین دی او هم یې پیغله ناسته ده چې یو وارې قوا را ورسېږي نو بیا وګوره. د لوی دولتي کتار د راتلو اوازه په یوه ورځ کې په ټوله رزمله کې خوره سوه. د اوازې د سیمې خلک ورخطا کړي ول. له سړک سره نږدې د کلیو خلکو د غره لمنو او یا لرې کلیو ته کډې وکړې. دوی یوازې څه کالي او د 2-3 ورځو خرڅ ورسره اخیستی و. ځینې په لورو پرتو سیمو کې د خپلو دوستانو کره ولاړل. چا چې څوک نه درلودل په غرو کې کډې واړولې. اوس نو د سړک شاوخوا کلي ټول له خلکو تش سوي ول. نه د کلیو په بامونو د بیرغونو په څیر هغه پخواني لوګي په پارول او نه هم د کورونو کلاو مخې ته ماشومان لیدل کېدل چې په خاورو او پوټیو کې به یې لوبې کولې. بس یوازې د سپو غپا وه چې کله کله به له کوم کور څخه واورېدل سوه. هغه هم غپا نه وه، یوازې یو کوکاره به وه چې د کلي غمجنه څېره به لا پسې ډارونکې کړه. تېره شپه خو مجاهدینو هم زړه ونه کړ چې کلي ته ولاړ سي او د ورسپارل سوي مالونو او حیواناتو احوال واخلي. که څه هم باد او دوړې نه وې خو په کلیو یو خړ ګرد پروت و. له سړک څخه په لرې کلي کې هم د ژوند نښه نه تر سترګو کېدله. مجاهدینو له پرون راهیسې د سړک خواته د راته په ونو او کلاو کې ځایونه نیولي وو. د ملک 2-5 کسیزې ډلې هم شپه د سړک پر غاړه کلا کې چې یو وخت د کلي ښوونځی و تېره کړې وه او سهار لمانځه مهال یې ځانونه د سړک له غاړې سره را د رود ته چې د سپیدارو سنځلو شرنګونو او منجرلو په ونو پټ و را رسېدلي وو. عبدالقدوس چې پرون یې د دولتي کتار د راتلو خبر راوړی و وویل چې پوځي کتار به نن له دې سیمې تېرېږي. تورالقدوس د نقلیې په کنډک کې افسر و. 2-3 میاشتې مخکې له مجاهدینو سره د جنت ګل په وسیله ارتباط نیولی و.
تر اوسه پورې ټول راپورونه ویشته په ویشته رښتیا ختلي وه. نو چا د هغه په خبر او راپور کې کوم شک نه کاوه او دی به هم د دې لپاره چې غلط فهمي ونسي د راپورونو لپاره زیاتره په خپله سیمې ته راته. د دې جرأت ته ټول حیران ول چې څنګه په دومره لنډ او تنګ وخت کې ځان را رسوي او بیرته ځي. ملک له نورو څخه لري د دوو ونو ترمنځ د ویالې په غاړه ناست و. کلاشینکوف په خپل ځنګانو ایښی و. د رڼو اوبو په ننداره بوخت و. په اوبو کې کوچني کبانو یوې او بلې خوا منډې وهلې. په هغو دوو کبانو یې کینه راغله چې د اوبو په ژۍ کې د وښو تر بیخه ورسره راوښتل. یو ځل خو یې یوه کوچنۍ ډبره ور واخیسته چې هغه دوه کبان پرې ووهي، خو زړه یې پرې ونه سو. ډبره لاندې خوا په اوبو کې وویشتله. کبانو یوې او بلې خوا منډې کړې. ملک سر په زنګانه کښېښود. په بېګاني خوب بیا را وګرځېد. تېره شپه یې همدا ځای په خوب لید. کټ مټ همداسې رڼې اوبه په رود کې روانې وې. مجاهدین د دولتي کتار راتلو لپاره راغونډ سوي ول او لکه نن یې په شاوخوا کلاو، کاریزونو او ونو کې سنګرونه نیولي ول. د مجاهدینو په منځ کې د پلار شیرخان هم و، خو د پوځي کتار په ځای د روسانو الوتکې راغلې. لومړی بم یې د پلار تر څنګ ولوېده. کله چې د بم دوړې او لوګي ورک سول، پلار یې هلته نه و. د الوتکو دوهم بم د خواته ولګېد. د لوګیو په منځ کې یې پلار ولید چې ورته خاندي. د په لورې لاسونه راوږده کړل. ملک هم وغوښتل ځان ور ورسوي. ځان ته یې پام سو. دواړه پښې یې نه وې. له خولې چیغه ووتله. پلار یې هماغسې ورته خندل. شاوخوا توره تیاره وه، بل څوک نه معلومېدل. یوې الوتکې ور اخیستی و او لکه د برات په شپه د اور له لرګۍ څخه په تیلو او زړونو ککړو ټوټو په ځمکه ولوېد. ملک د پلار په لور په سینه وشوید. پلار یې د په لور لاسونه نور هم اوږده کړل، خو لا ډېر لرې معلومېدل. د پلار لاسونه یې د په خوا ورو ورو ور وږدېدل. په توره تیاره کې دواړو لاسونو یې رڼا کوله. د وړانګو تنابونه سول. د ملک په خوا را نږدې سول. له پاسه دوه نورې الوتکې راغلې، په دوی را ټیټې سوې. خو ملک په هماغه تنابونو کې ترې پورته سو او د لوړو سپېدارو له سرونو یې لاندې وکتل. ملګري په وینو لت پت پراته ول او تر څنګ یې له یوې الوتکې لمبې پورته کېدې. شپږ کاله د مخه یې پلار همدلته د روسانو په بمباریو کې وژل سوی و. په هماغو ورځو کې ملک له پاکستان څخه د خپل مور او پلار لیدو ته راغلی و. پلار یې همدا یو زوی درلود. خپل زوی د جګړو په لومړیو کلونو کې د تعلیم په پلمه پاکستان ته لېږلی و. همدلته په میرانشاه کې د ماچسو په کم کې د خپل پلار د خور په کور کې اوسېده او د ورځې به یې مدرسه کې درس وایه. د اوړي تودې ورځې وې. ملک خپل د ترور له زویه سره چې هر وړی به جهاد ته راتله راغلی و. هلته یې اورېدلي و چې اوس په وطن کې توت پاخه سوي دي. د توتو میلې نه وې لیدلې، خو په دې باره کې یې ډېرې کیسې اورېدلې وې. دلته ویل سوي ول چې په وطن کې په کومه ویاله کې نو مینځلې میوې په اوبو کې درته راځي. په همدغه مینه وطن ته راغلی و. خو له هغو میلو او خوښیو څخه چې پخوا یې لیدلې وې او یا نور ورته په پاکستان کې په خوند کیسې کړې وې، یو هم ونه لیدله. هره ورځ مرګ و، بمباري وې، وینې وې، ژړاوې وې چې یو ورځ به په یوه کور کې وې او بله ورځ به په بل کور کې. نه په زیارتونو د هغو مستو پیغلې میلې ولاړې وې او نه هم په ونو کې هغه سازونه، ډولونه او سانګې. نه هم پخوانۍ پیغلې وې چې په شرنګ به یې مازدیګر د ګودر په لورې روانې وې. په کلي کې یو نیم کور پاته و، نو ټول مهاجر سوي ول. اوس له هر ځوان سره کلاشینکوف و. د هر یو په څېره کې یوازې غوسه او کرکه وه. ملک له دې حالته په تنګ سوی و. پاکستان ته یې داسې سودا وه لکه چې خپل وطن یې وي. خو د ترور زوی زازي ځنډولی و. مور او پلار یې هم ورته ویلي و چې د ګرمۍ یوه بله میاشت دې هم دلته تېره کړي. د دوبي اوږدې ورځې په ملک لا هم اوږدې تېرېدلې. د هرې ورځې حساب یې نیوه په دې هیله چې ژر تېرې سي او بیرته داسې سیمې ته ولاړ سي چې پکښې له غمه خبر نه وي. خو د دوبي د دې اوږدو ورځو یوې غرمې یې ټولې پرېکړې وربدلې کړې. وروسته له هغې یې ورځې نه بلکې د خماري د لیدو لپاره یې شپې شمېرلې. په هغو ورځو ملک د خپل ماما آغا محمد ګل کلي ته تللی و. د غرمې ډوډۍ یې هلته وخوړله. بیرته یې په خپل بایسکل پښه راواړوله. څه لار لا نه و تللی چې بایسکل یې هوا کمه کړه. د پیرزو خېلو په کلي کې یې د وچ کاریز په غاړه تر ونو لاندې بایسکل ودراوه. د بایسکل د شا ټایر ته یې ژر هوا ورکړه چې راولاړ سو. د ژړې کلي په بام یې سور ساله ولید. یو چا پټ پټ څاره. ملک ته دا خبره نوې نه وه. د ځوانۍ کیسو د ګودرونو او تنورونو غاړې تودې ساتلې وې چې هر چیرې به تېرېده پیغلو به له نیمکشو پلونو څاره.
نو ځکه یې چندان پام نه ورته ویست. ملک له ونې لوړ غنم رنګ ځوان و. ګډو وډو وریځو یې په ټنډه وړوکی شین خال کمرنګه کړی و. دا خال یې په کوچنیوالي کې د نظر لپاره ورته وهلی و. ملک پم په بایسکل کې ځای پر ځای کړ. په کنجوغه یې غوټه بیا وکتله، خو داسې څه شوی په زړه کې ورګرځېدل. پمپ یې بیرته راباخیست. د هوا ورکولو کوچنۍ نلکه یې د بایسکل د مخې په ټایر کې بنده کړه. تر سترګو لاندې یې د کلا سر ته وکتل. بې واره یې له خولې ووتل. پړنګ کلي کې د ګلو باغ. بایسکل ته په هوا ورکولو یې ځنډ وکړ. پایډل یې بې ضرورته تاو راتاو کړ. ښه ځنډ یې ځان د بایسکل سره بوخت کړ، خو په بام یې بیا څوک ونه لیدل. زړه نازړه را روان سو. څو ګامه وروسته یې په بایسکل پښه واړوله چې له کلي راووت. بایسکل یې ودراوه. شاته یې وکتل. د بایسکل مخ یې بیرته د کلي په خوا وګرځوله. څو شېبې ودرېد، بیرته یې بایسکل راوګرځاوه. ملک ته نور شپې هم ورځې سوې وې. شپې د ورځې لپاره د هغې د لیدو په تمه رڼولې، او ورځې هم د شپې د خوږو سوچونو لپاره لنډولې. له یوه عجیب حالت سره مخ و. له مور نه یې د هغې خبرې د بیا اورېدلو په تمه و چې د خپل راتګ په لومړۍ ورځو کې یې اورېدلې وې. زویه، ښه سو چې راغلې. اتې بدې پښه یو ځای در بندوو. د موږ هم دغه یو ارمان دی، خو جنکۍ مینه خوښېږي. مور او پلار یې د ژوند چارو دومره بوخت کړي ول چې بیا یې دا خبره په خوله هم را نه وړه. ملک د خپل زړه حال خپلې خور ته ویلی و. خور یې مخکې له دې چې دا خبره مور او پلار ته ورسوي، یو ورځ په پلمه د خماري کره تللې وه. جلې یې لیدلې وه، او بیا یې مور او پلار هم په راضي کړي ول. ځکه خو به یې خور دا ټپه په ودونو کې ډېره ویله. دا د ملک تڼۍ مې غورځي، تر خدای مې زار کړي د کوژدې اواز یې ګرځي. د ملک د ژوند تر ټولو د خوښۍ شپې او ورځې را رسېدلې وې چې له لرې به یې د خپل کلي خواو ته د ټوپک ډز تر غوږ سو. په خوشحالۍ به کور ته راغی، خو دا خوښۍ یې هغو برګو الوتکو یوړه چې یوه ورځ یې د دوی پر کلي غوټه وکړه. همدلته یې بمونه وانچول، خو ډارونکي غږ یې د ملک زړه وچووه. الوتکې د دوی له کلي تېرې سوې، چېرته لرې بمونه غورځار کړل. ملک د بام سر ته وخوت چې وویني، خو مور یې پرې منت وکړ او بیرته یې له بامه راکوز کړ. پلار یې له پرونه راهیسې نه و راغلی. الوتکې بیا د دوی پر سر تېرې سوې. دا ځل یې د بمونو غږ د دوی کلی هم ولړزاوه. برګ یې غوا یې پړی پرې کړ او په منډه ګنبدې ته ننوته. مور یې قرآن کریم په زړه پورې ټینګ نیولی و. ماسپښین وخت ته چا احوال راوړ چې یوه الوتکه مجاهدینو ویشتلې او په غره کې رانسکوره سوې ده. ملک د دې خبرې په اورېدو خوشحاله سو. خپله برګه غوا یې چې د برګو الوتکو له ویرې په ګنبده ننوتلې وه، بیرته په خپل میوګي وتړله. خو د ده دا خوشحالي ډېره لنډه وه. څو شېبې وروسته د پلار کټ د کور مخې ته کښېښودل سو. د پلار له مرګه وروسته ملک په خپل کور کې یوازې له خپلې مور سره پاتې سو. مشره خور یې لا څو کاله پخوا واده سوې وه. له جګړو وروسته یې بیا هغه هم نه وه لیدلې. ویل کېدل چې په کابل کې اوسي او خاوند یې په حکومت کې وظیفه لري. پلار یې څو ځله لیک وراستولی و چې کابل پرېږده او ټوله کورنۍ راستئ، خو زوم یې په ځواب کې ورته لیکلي و چې دوی دې کلی پرېږدي او کابل ته دې راسي. له هغه وروسته یې له دوی هیڅ احوال نه درلود. دوهمه خور یې هم یو کال د مخه واده سوې وه چې کله کله به د دوی لیدو ته راتله. ملک د پلار له مرګه وروسته د هغه ټوپک واخیست او له مجاهدینو سره یو ځای سو. په لومړیو ورځو کې یې مور نه پرېښود چې جنګ ته ولاړ سي، خو د ویلي و تر څو چې روس په وطن کې وي ټوپک به له لاسه نه غورځوي. له هغه وروسته ملک د روسانو په خلاف په ټولو جګړو کې حاضر و او تر ټولو د مخه جګړې ته روان و. تېر کال منه یې مور او ماما خماره ورته په نامه کړل. ملک به کله کله په شپه کې د هغې کور ته ورته او سهار به له لمانځه د مخه خپل کلي ته راته. د خمارې پلار په اول سر کې واده کړې وه چې واده به ژر ورکوي، خو ملک د ولور پیسې نه لرلې ځکه تر اوسه واده ځنډېدلی و. ملک د نورو مجاهدینو خواته ورغی. د مجاهدینو مجلس داسې تود و لکه د ساړه ژمي ګرم تناره غاړې ته چې ناست وي. د قمندان هاشم په لیدو ټول له ځایونو ولاړ سول. شین ګل په خوښۍ وویل، دا دی زمری راغی، نور نو چرت مه خرابوئ. محمد هاشم چې د ونې ټیټ او غنم رنګه سړی و، سترګې وړې او غټه غوچکه پوزه یې لرله،
د مخې لاندې 2 غاښونه دومره سره لري وو چې نوی لیدونکي حتما فکر کاوه چې د 2 غاښونو ترمنځ یو غاښ لوېدلی دی. نری اوږد مخ لري، څو تاره ژیړې نور هم مخ پسې اوږد کړی و. د پوځي زده کړې نه لرلې خو په جګړه پوهېده. په زیاتره جګړو کې به یې لومړی لیکه کې ولاړ و. که به پوه سو چې په کومه جګړه کې کامیابېدلی نه سي نو په هوښیارۍ سره به یې له سیمې په شا تګ کاوه، او دا په شا تګ به یې داسې و چې هیڅوک به نه ورباندې پوهېدل. د دښمن د کمزورۍ ځایونه به ښه ورته معلومېدل. ده به ویل څوک چې خپل دښمن وپېژني هغه کامیابېدلی سي. کله چې به دی د دښمن په کمزورۍ وپوهېد بیا به د خپلو کسانو ستړیا ته هم نه کتل. پرله پسې جګړې به یې کولې او تر هغه به جنګېده چې بریالی به سو. سمود به د ده په هکله ویل هاشم خدای پیدا کړی د قمندانۍ لپاره دی. دی ان په کوچنیوالي کې د خپلو همزولو قمندان و. په ماشومتوب کې به یې هم د هغو ماشومانو او خپلو همزولو مشري کوله چې د نورو باغونو او پالیزونو ته به په شپه یا ټکنده غرمه کې وراوښتل. یو ورځ په کلي کې دی او 8 کسه نور د خان محمد باغ ته دننه سول. له شنو مڼو یې لمنې ډکې کړې، خو خان محمد پرې خبر سو. له لرې یې پرې نارې کړې. هاشم چې د ونې سر تک ختلی و له ونې ځان لاندې راغوځار کړ، شا یې واوښته. د خان محمد پرله پسې چیغو ټول هلکان وارخطا کړل. هلکانو مخکې او خان محمد له شا منډې پسې وهلې. د هاشم هم پښه خوږ سوې وه، منډې یې نه سوې وهلی. خان محمد ډېر ورته نږدې سوی و، خو هاشم هلکانو ته د تیت او پراګنده کېدو قمنده ورکړه. یو په یوه او بل په بله لاړ. خان محمد حیران سو چې په کومه یوه پسې ولاړ سي، او دوی په هغه ورځ د هاشم له برکته له لوی خطره خلاص سول. او بیا به وروسته له هغې چې به د خلکو باغونو او پالیزونو ته وراوښتل هاشم به یې مشر و. دغه کیسه سمود چې د هاشم همزولی او نږدې ملګری و دا نورو مجاهدینو ته چې زیاتره به یې نوي ځوانان ول وکړه. سمود دا هم ویل چې په اصلي کې هاشم له هغه وخته د دوی قمندان و، خو هغه وخت د قمندانۍ چندانې خوند نه و، ځکه نه وسلې وې نه پیسې. قمندان هاشم پر راتګ ټول خوشحاله سول. پرون یې سره ویلي و چې قمندان به د سړک پر غاړه کلي کې له نورو مجاهدینو سره یو ځای مورچل نیسي، خو هغه ځای بلې ډلې نیولی و. هاشم ټولو ته خپل خپل ځایونه وښودل او د لومړیو ډزو علامه یې هم وټاکله. ټول په خپلو ځایونو کې ځای پر ځای سول. سمود یې په رود کې د مجاهدینو قمندان وټاکه او خپله د سړک خواته د برجوري کلا په لوري وخوځېد. سمود له ونې لوړ او له رنګه تور و، ژیړې یې خریله، خو اوږده بریتونه به تل په خوله کې پراته وو. په خبرو کې به یې د مطلب او پوه سوې که پوه نه سوې تکیه کلام دومره زیات وایه چې زیاتره وخت به یې اصلي خبره په تکیه کلام کې ورکه سوې وه. قمندان هاشم به چې کله د ده له ټوکو او کنایو په تنګ سو په قهر به ورته ویل بریتونه دې د خلقي دي ولاکه څوک خیر در نه وویني. خو ده به په بریتونو لاس راتېر کړ. یو بله ټوکه به یې هم وکړه او په خندا به له کوټې ووت. سمود په خپل ګروپ کې په ټوکې مشهور و. له هرې خبرې سره به یې متل تېراوه یا به یې خپله خبره په کوم شعر یا لنډۍ ثابتوله. ده به خپل زیاتره له ځانه جوړ سوي شعرونه او ان متلونه او لنډۍ په رحمان بابا پورې تړلې. مثلا ویل به چې رحمان بابا څه ښه ویلي دي، مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم میینه. یا به یې وویل رحمان بابا وایي چې نه یې وي سړي نه دې کرت خوري نه غوړي. څوک چې پوهېدل چې شعر او لنډۍ رحمان بابا نه دی ویلي تر نورو یې زیات خندل، خو نورو نالوستو کسانو ته به د هره خبره د کاڼي کرښه معلومېده. ډېرو سومات د قمندان مټ باله. په حوزه کې ډېرې شخړې او لانجې به هم د هوارولې. که به څوک له قمندان هاشم نه خوابدي سول او بل ګروپ ته بتلل، سمود به په څو خبرو بیرته راوګرځاوه. ځینو سمود صادق او له زړه پاک سړی باله، خو مخالفینو به یې ویل چې هغه په عین سادګۍ کې مطلبي سړی دی، د ده د خبرو تکیه کلام مطلب او پوه سوې که نه سوې هم یو ډول کنایه ده او د ده د زړه خبره ده، خو څوک نه پرې پوهېږي. سمود هر ځای خپل مطلب چلوي. پاسه دوړې ښکاره سوې. پوځي کتارونه ورو ورو د دوی په لور رانږدې کېده. مخکیني 3 زیرې پوشونه په بیړه را روان وو. نور کاروان ځای پر ځای ولاړ وو. زیرې پوشونه د دوی خواته راورسېدل. سمود نارې کړې
د برژن کلوشې خو راورسېدې. بیا ملک ته چې په ویاله کې یې دته نږدې مورچل نیولی و مخ ور واړوه. څنګه د تره زو ولې یې که نه؟ ملک په خپله خوله لاس کښېښود، په اشاره یې پوه کړ چې څه ونه وایي. سرې پوښونه له دوی تېر سول. سمود بیا په خندا وویل د برژن کلوشې لکه چې سپکې وې، پوه سوې که پوه نه سوې، مطلب په ماین خو وانه لوېتې. یو زرې پوش په مخ ولاړ، تر کلیو پټ سو. بل زیرې پوش د هغه زیارت څنګ ته ودرېد چې یو وخت به یې په اخترونو کې پرې د ښځو میلې جوړولې. څو کسه ژر ژر کوز سول او د سړک خواته یې د دیوالونو شاته ځانونه پټ کړل. د قطار پاتې ټانګونو او زیرې پوشونو هم د دوی په لور حرکت وکړ. د کاروان دویم ټانګ ماین والوځوه. تورې لوخړې جوړې سوې. له دې سره له هرې خوا د توغندیو او د سپکو وسلو د کارتوسونو باران جوړ سو. د ماین وهلي ټانک ترڅنګ زیرې پوش اور واخیست. پوځي کاروان ځای پر ځای ودرېد. عسکرو او افسرانو د سړک یوې او بلې خوا ته ځانونه پټ کړل. ټانګونو او زیرې پوشونو هرې خوا ته ګولۍ ورولې. د قطار په پای کې یو بل زیرې پوش هم اور واخیست. له زیرې پوش څخه پورته څو ټانګونه او زیرې پوشونه د شا په لور وتښتېدل. نوره قوا د سوځېدلي ټانګونو ترمنځ را ایساره وه. په قوا کې عجبه غوغا ګډه وه. مخکینی زیرې پوش هم وتښتېد. په منځ کې یې ایسارو پاتې عسکرو یو بلې خوا ته منډې کړې. 2 کسو د رود په لور مخامخ منډه واخیسته، خو له 2 خواوو د ګولیو باران پرې جوړ سو. دواړه ځای پر ځای ولوېدل. د سړک د غاړې په شیله کې پټو عسکرو جګړه نه کوله، بس هسې یې ځانونه پټول. شاید نه پوهېدل چې کومې خواته او په چا ډزې وکړي. یوه ګډوډي جوړه وه. له هرې خوا ګولۍ ورېدې. خو دا ګډوډي هغه وخت نوره هم زیاته سوه چې د سوځېدلي زیرې پوش تر څنګ په کارتوسو او وسلو بار موټر ور واخیست. له موټر څخه د سپکو او درنو وسلو ګولۍ هرې خوا ته بادېدې. له دوی سره 2 نورو ټانګونو هم ور واخیست. د نږدې برجورې کلا مخې ته د وچې رشقې کوټې ور واخیست. یوه ګولۍ د ملک پر سر په ونه ولګېده. د ونې شاخونه یې د ده خوا ته راولوېدل او ګولۍ په پټیو کې ولوېده. عسکرو یوې او بلې خوا ته منډې وهلې، خو څو ګامونه به لا نه وتللي، د یوې خوا به ګولۍ پرې ولګېده. دلته په پیاله کې د سمود له خولې چغه ووتله. ملک چې وکتل، تر څنګ یې شیر محمد پروت و. د هغه په ککري کارتوس لګېدلی و. ورنږدې سو، په غېږ کې راپورته کړ. بیرته یې ورو خپل ځای کې پرېښود او بیا په ډزو پیل وکړ. 3 کسه چې پوځي دریشي یې اغوستې وې د اصلاح الدین د باغ په لور په منډو ول. د ویالې له خوا ډزې پرې وسوې. 3 واړه په وچ ډګر پرېوتل. څو شېبې وروسته بیرته پورته سول. تر ویالې یې ځانونه ورسول. هلته پټ سول. یو تن بیا د باغ په لور منډه واخیسته. له بلې خوا په پښه ولګېد، ځای پر ځای پرېوت. نورو 2 تنو لاره بدله کړه. له لوی لرګي سره نږدې دواړه له ویالې راوختل او د حاجي لونګ د کلي په لور یې منډه کړه. د سړک پر غاړه 2 کسه چې زیرې پوش تر شا په ویاله کې پټ ول راپورته سول. لاسونه یې پورته نیولي ول. چغې وهلې، خو غږ یې ښه نه اورېدل کېده. شاوخوا ورته ګولۍ ولګېدې. ځای پر ځای څملاستل. چې ډزې غلې سوې، لاسونه یې پورته ونیول او د رود په خوا یې را منډه کړه. یو یې د ویالې په غاړه د اغزو په منځ کې ځان پټ کړ او بل یې په لویه ویاله کې راولوېد. ملک لاس ورکړ او له اوبو یې راویست. سمود ورته وویل وینې مطلب اوس یې لبې لبې یادم سوې. ملک په منت ورته وویل سموته ته هر ځای له خپلو اپلاتو نه اوړې. سرتیري چې ساه یې بنده کېده وویل ما کوئ، ډزونه بس کړئ. څوک چې ژوندي دي ټول تسلیمیږي. موږ ته خبره یې نوره په خوله کې وروچه کړه. بس د سپیزو خبرې لا هم تکوي. او له دې سره یې سرتیري تر ستوني ونیو، خو ملک باندې منت وکړ. د مینې او جګړې ناول لومړی برخه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان. د سپوږمۍ تر کلي